یا الله توبه ګرمي نه د قیامت دی قیامت وی هېڅ هم نشته دا زمونږ عملونه دي چې کله باران ته ضرورت وي نو نه کېږي او چې کله ورته ضرورت نه وي نو بیا دومره وورېږي چې خلک پکې په ټوپانو ګرځي یا الله زمونږ په عملونو رحم وکړي موږ خو په ځان نه کوو خو ربه ته راباندې رحم وکړي خو موږ په ځان رحم کولی موږ به داسې وې زما داسې قمقل زوی دی ټالې اچولی دی موږ که واړه کم دي دا خو د وړو شی دی وای څوک خو شته دی نه لرې که عمر پکې چا راوستی زړه د ماشومانو په کاري زمونږ زړه ولې هوا نه کوي څه زه به پکې لږه وځانګم یو به راباندې هوا ولګي او بل به مې ډم لږه هوا وکړي نور خو دنیا چې د غمونو ځای دی خوشحالي خو نشته شپې مې ماتې نه کړي بیا به مې څوک وړي الله څنګه خوند کوي یا خدایه تا ته مې د توبې موږ به چې واړو او بیره کې به م ټال اچولی او چې داسې په شرنګ به رالم او بس بیرو به ټکاش و زما په دې سر زر به مې ترې منډه کړه او کور ته به مې منډې کړې ابۍ به مې راڅه وخوړې او ما وای وای او وی د فکر ټاله دې راله جوړ کو نه ته رانه لاړې زه یوازې او زنګېدمی یا جانانه بیا یو ځلې راشه نو په پخواني پلنو دې پرې او وتل ګردونی وای خدایا پاکه های دوه جوټې مې ووالې او زړه مې ګړګوزې شروع کړې وای لاړې عمر لاړې د ټالونو اوس د قبر غم په کار دی چې ما قرآن مجید چېرته ایښی چې لږ سبق ووایم او هغه دوه لونډان وتې دي چې په کومه به تلي دا غم اوسه نشته چې زمونږ کور شته لاله ما تا ته دا خبره کوله زه کشمال ترور کره تللی وم د هغوی غلو ډېره زیاته زما د ډېر وزنه خوښه وه هغوی خدای خبره خو واوره که نه بس بیا د تندي له روبه و خبره کوه خبره ډېره زیاته زما خوښه ده ډېره زیاته کارنده او قابله جینۍ ده او شپاړسم پاسم ده ډېره زیاته زما خوښه ده او بس ما وی که ستاسو خوښه وي نو یاره نازکې زما خو د سره نه ده خوښه زما یو خبره واوره ما به د دې واده د دې کویدن د دې قیسو نه ما ډېر لرې ساتي ځکه چې ښځه غواړي ډوډۍ او ډوډۍ ما پخپله ونه خوړه نو ښځې له به زه سره وړم دا دماغ خراب شوي دي نو تر کومې به ته دغه شانتې ناست لور خور خو چې وي ګډ شي نو د پردي کور شي نو زه خو هم د پردي کور یم زه به تر کومې پورې دې کور کې ناست یم که نن او که سبا وي هغه د رښتې ځي راځي نازکې داسې خبره ده چې هره خبره دې منم اخته دې یادول نو د ګل په شان اخته مې واړه مې کړه خو د ښځې په دې لانجو کې به ګورې ما نه راولي دغه لانجو سره زما نه لګي دغه سر خوږې دی دا وړه راوړه او چیني راوړه او دال راوړه دا قیسې زما نه چېرته کېږي ساده ښځه د ځان نه دي تعلیم یافته ده او بله نوکره ده ډاکټره د لشل روپۍ په ګټي ته خو اوسه پورې زما لاسته ناست وې او زه خیر د باقي به د هغې لاسته کي نو دا باقي عمر به د هغې په ګټه باندې تېر کړي اره پنجابیانو کار دی وي تو کاسي ومې کماسي هغه به یې ګټیو ته خوره داسې وی چې تعلیم یې کړی دی نو زه خو ویم بیا به پرې لږ سوچ وکړم د راروان اتوار باندې به بیا زه تا ته ویم چې کوم یې او که نه کالي سټه ټول عمر به دغه شاهده بچي څوک یې لکه شاهده بچي سیمه مرچکي خان راځه راځه مرچکیه سر دې نیم رادننه کړی دی نو نور هم رادننه شه پوښتنه نه باري بچي نه نه هېڅوک هم نشته راځه سلام علیکم شاهده بچي وعلیکم سلام السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه بچي ته ښه خیر دی نازکې ته ورشه اوبه راوړه لږې حاجي څنګه خیر دی جی تاسو ښه بچي چاچی خو او خیر دی اوبه راوړه اوبه را باندې اوس که بچي صحیح دی ته
ته څنګه شهیده بچي ته څنګه یې خیر دی خیرونه ټیک ټاک امان زما کار برابر دی د الله پاک شکر دی او ورس ډیر تیر دی او د الله پاک ډیر لوی کرم او رحم دی ته څنګه بچي خیر دی مرچکی لا اول خو د داخل کار وکړو چې دا ویښته دی واړه کو ایله د نسړی جوړ شو سړی بس په اختور نه یاد هغه کې خو چې مړه د درب نه ولید نه جوړ شو قسم په خدای چې یو خورنه نازکه خپه کیدا او بل چمګاون کې برا پسې خلکو خندل بس حیا متلا لا قشان ګوره بچي د ځان نه سړی جوړ کا دا نن سبا کم حالت دی چې کار روزګار کوا صدقه کوا ګوره دا خور د سنټر ته ځي دا نن سبا کم خراب حالت دی په دې وخت کې پیغله جنې سنټر ته لېږل دا آسان کار دی یاره خبره دې بده نه ده مرچکي خان خو څه وکړو دا خېټه ده دا یې غواړي ډوډۍ چې زه هم نه کوم او هغه هم نه کوي بچي زمونږ پټي شته ګاډي شته جایداد شته هر څه شته په هغې کې موږ دا داسې نه کینو یاره بس بینکونه ډک دي د خدای تعالی دا خبره بده نه ده مرچکي خان خو خبره داسې ده چې خدای دې مړه ماله چې ته د آیا عزت کار راکړي نو بیا زه په نازکه باندې کار نه کوم نصیحت دی درته مو کو کو دې ومنل ټیک ته زمونږ هغه خو صحیح ده خو زه یو خبرې له راغلی یم بچي خبره کوه زما دا وراره دی لا سبق هم وي خو ستاسو دا خور ده ویم کو د ده لپاره مونږ ته راکړه نو ډېره ښه به چېرته به رشته کوو نو که دا ستا خور به وکتل لیدلې کتلې خلک یې مونږ ته معلوم وي او زنانه ذات ته زه پرې خفه کېږم یاره مرچکي خان خفه کېږې به نه یو خبر درته کوم وکه بچي دلې د سره نشم ورکولی نو ولې بچي یاره یوازې دلې نه چې چا نه ورکوم شاهده بچي زما د وراره دپاره رشتې ډېرې ځکه چې دې لا سبق وایي خو ستا د خور ما ځکه تپوس وکړو چې هغه هم تعلیم یافته ده او دا هم تعلیم یافته نو ما وی کو د دې دا رشته ته مونږ ته راکړې نو ډېره ښه به او نور دا د قسمت خبرې دي مونږ یې تپوس وکړو خوښه ستا ګوره مرچکي خان ته خو ما ته تعلیم یافته نه تعلیم یافته ښکاري خو زه چې ته وې نو زه به پرې سوچ وکړم خو یو خبره درته کوم وکړه بچي دا زمونږ کور دی نو دې کې ګوره تا ته پته ده په کور کې خامخا زنانه لګي نو نازکه کله وړاغږي کله ډوډۍ پخوي دا کار روزګار هم کوي نو چې تر څو ما ښځه نه کړي نو هغه ته نشم ورکولی په دې خبره باندې ته ښه پوهېږي او رشتې په اسمانونو کېږي ته داسې کار وکړه چې یو دوه هفتې بعد یې بیا تپوس وکړه زه به درله د نه جواب درکړم اوس تیله د سړیتوب خبره وکړه بچي چې کار روزګار کوه او ځان له زندګي جوړه کړه بالکل مې خوښه ده او چې له اول کوره بعد کې بیا به ماته چېرې سره دس کوي الله دې عزتمند کړه الله دې خوشحاله کړه الله دې مه بدرنګوه راځه چې ځو بچي سلام علیکم ځئ الله دې په قهر اخته که دته ما ووي چې دې خانانو نه پیسې ما کله به د ډاکټر دپاره پیسې اخیستې او کله به ورتلو حجرې ته د څه دپاره او د څه دپاره اوس به ورله نه پیسې ورکولی شو نه به ورته د رشتې انکار کولی شو خدایه زه به د قراقون نړ څنګه ساتم ماما خبره درته کومه ظالمانه څونه منډې مو والې نمرې خوراکونه ماما خبره درته کومه تاسو هم یې ډېرې جینکۍ خوښوئ ما نه خوښوئ دا وجه هم ستا نه خو زه ښکلې یم مرګريه الله چې چا عزت ورکړي که نه نو هغه ته د دې ټولې دنیا خلک نشي اخیستی نو ستا عزت کم دی ته دومره بې عزته انسان یې دومره نو دې خوا مې صفت کې خدای د کور او نغري دغه پلار مړه خو چې تا ته خیرې کوم لکه ځان ته چې کوم نو ته خو نه مرې ستا مطلب څه دی زما دا مطلب دی زه ما هم ځان سره د ډرامو کې واخله بیا ما ته هم جینکۍ سترګې بچې تا خو ما پورې خاندلی وه چې په ډرامو کې کار کې اوس د پسې نه خاندم زه یم چې تا ته جینکۍ سترګې وایي نو ما ته به هم وایي وابدلم ښه صحیح ده څنګه به مې واخلي نو زه به پی ټي وي ته بوځم چې ډایرکټر وي چې دی دا پاټ کولی شي دی نه مخکې دا کار کړی دی نه کړی دی نه دی که نه مرګريه چې کله ته اکټینګ کولی شي نو ډایرکټر به ځان سره ووایي نه خوراخور ماما زه دغه شیانو ته نه ځم ما داسې په مزه داسې روان که داسې په مزه مسیز ته به لاړ شم هلکه یو کار نه کوو کم چې لا اول یو ټیک ټاک جوړ کړم نه مړه خو نه مړه بې عزته سړي سره به ټیک ټاک نه خوراخور ماما یو را سره ساز کوي نه مړه قسم دې ښځه یو را ساز کوي ښه جوړوم دله خو ماله به 100 روپۍ راکړې زر دون ظالمه بیک را سره ډاکټر 2.5 لکه روپۍ دي چې زما وادي غونډې به له درکړم په ماشین ده خدای په بلاو لکه غونډې به دې ماما کوي بیا به ته کې ښځه به زر به درکړم زه ما د ټیک ټاک سادي راکړه جوړ کړم نو څه ته به پکې څه وې که نه څنګه ټیک ټاک نه وروره چې زه پکې څه ویم نو 5,000 روپۍ به راکړې ښځه دا خوله ښځه بس بیا یو کار وکړه یو نوی ټرینډینګ دی که نه هغه هسې چې دا چل کوي ویسته ورته ګاډی
اشاره ولګي وایي ها هغه لټونه چې ته بل قرار وکړه دې کې به خیر د لیک سات ودرېګو دغه د کوم ځکه چې خورایي می خو ګوره خبره در نه کوم ښه چې دا خو ګوره خبرې کوي نو دا یو 5000 روپۍ قضا بس مې کوم ما به الله پاک کامیاب کی نه مړه دا مور او پلار هزار والی کنه ته زمانه کامیاب شي لکه دغه نورو به سو تندې دي نه لګي ښه لکه ستا یو د نوزي وایي مړه بس الله خو مشته کنه بس ووتو کنه انا تاسو کار وکړه کنه چې کله تاسو هم اکشن کنه نو ته به راځي خزه سیده هغه مکه ګاډي به روان دي اله موټر سایکل روان دي ښه اکشن وایي اکشن اکشن روان دي ښه غمو بیا تاسو څنګه چونه کوه هغه لالا سکیو د کور او نغره اکشن سره وران کا څوک به مړی له رواني د چا به سکاري ځانونه په شرمونو باندې شرمولي دا موبایل انګریزانو ستاسو د تباهۍ لپاره راغستی خو پښتانه یې پته نه چې تاسو مرداران به کله پوهېږئ ټیک ټاک هم تاسو موبایل پاریو ته به وخېږي د کور ستاسو د ټیک ټاک هم وران کي مړه ته خو پکې مشر یې سړیه دا خو زه پرېږده دا خو د سترګې شنې دي او مشرانو ویلي چې سترګې شنې د هغه نه به اووه قدمه وروستو دي نو ته خو مړه تا کې خو به لګایا وې سړیه ځانونه هم په شرمونو شرمولي دي خدای شته خو موږ ته پته لګېده چې تاسو زنانه دي خو دا ډېر کمینه انسان دی ماته وایي شا ماله به ټیک ټاک جوړوي ماله به نه د راته ویلو زه د ټیک ټاک تاسو مو سم مخکې به لاړ شي چې هر چا ویلي دي خدای دې ستاسو د دواړو کور وران کي ما سره زنانه ده او تاسو پته نه شي حیا خو د کشته نه مړه تاسو نه به زه څه د حیا ته وکړم ټول عمر هم د روانو ټرکونو نه هندوانې راکوزي کړي دي بېخه او بنیاده موزه پرېږده لاره لالا راځه چې زو بس خو ځانونه شرمولې نه ته بس روزدان شرمې غیرورا موټر سایکل نه سراغ ځای پورې بوزو نه بس موږ ماف کوي وروره موږ ماف کړي وخېږه بونس یې خو ګاډه چل پکې دا څه ته دا اسې به دې کړی وی کوي بس زما دغه خدمت دی نه واده شته دی او نه چې کومه دی پیملس کېدل شته دی د خدای مسلمانې د نازکې مخ پکې راغلی دی ما سموالي خوړستانه مې موږ زما موبایل زما دی نه 5000 روپۍ ورسره کېده خو دې کې نازکه راغلی ده ډیلیټ نه کوه زه اوس دې ځمکې ته راولم الله سکرین دی والا مات کو سکرین دی والا مات نه مړه وای یارا کور ته به بیبي راځي خو به نه ځي وای تا ته پته شته نه دې سکرین په 16000 روپۍ دی بس نه وتا چوما ټیک ته تاسو خو بیک کې پیسې شته کنه مړه غمونه اصله کې راځه آرام په آرام باندې دي راځه قرما ما الله دې مړکا اشي را باندې په 550 روپۍ پیکې جوکو او ګاډینې تاویږي او کار نه کوي د دې موبایل هم سویچ په پته نه پوهېږو کله خلک وایي دا یو موبایل والا او کله وایي دا یو والا نو دا خو ما ځان سره دوبۍ نه راوړو که نه نو دا ولې کار نه کوي خو مړه ریښه خبره ده که جې نیټ په جزا اسمان ته مخېږم بیا هم کار نه کوي نادانه کوم ځای کې داجي راشه که تاودېږي دلته اوس ته وګوره راکوشه داجي نیټ کار نه کوو نو بره رو ختم وای خدای خیر کړه نیټ کار نه کوو سارو له ګیا راوړې ده ګیا داجي خو چې د دوبۍ نه راغلي ما نو په دغه ګیاګانو کې مخته ما لاندې را خو دش ټینشن نه دي لاندې راکوشه کې قسم دې خو هم نه لګي دونه ګرمي برځې خو یاله اخي تا بره نیټونه کې ستا بل څه کار شته که نه دا پیسې د ټولې په دې باندې خرڅ کړي څه به دا واپسې په اواز لګي داجي خبر نه ده داسې کار وکړه که نه جامې بدلې کړه او لاړ شه سارو له ګیا راوړه ښه داجي نو ګیا میا زه نشم نو هغه پټي کې بل ځبان دغلا ګیا ریبلې وه هغه بوډا راپسې کوزا دې راغستې وه کومه دغلا ګیا زمونږ پټي کې ختمه شوې ده بس نور ګیا پکې نشته ها دا اوس د هوا پیسې دي او داجي ما ګټلي څه چا نه خو مې نه وي غوښتي یاره خو به دا پرېږده مړه دا خبره مې ته کوله که نه بیبي که لاړ شه مړه ډېر وخت وشو راړوتلې نه داجي دا چا نه ځم ته بیا بیبي خدای
ولې د بیبي نوم چې راوالم نو اوس خفه کېږي څه داجي چاته ما 10,000 پیرو ویل که نه خو ته مخته شوې داسې کارونو پسې چې خدای خو ستا په دین او په ایمان زه نه پوهېږم خو چې ګورې دا خبره کله وایي نازک او کله وایي بیبي د دې دواړو نه ته ووره نور چې راته څه وایي هر څه وایه نو بیبي خو ستا بیبي ده که نه د مور پلار نه څوک نه خفه کېږي داجي زما په سترګو کې بیا سره یا نه چې زه باید ته ځم ولې څه چل دی چې نو هغه یو پیر تګ مې پوره وکړه چې په 3 کسې ولم او د بوس اوس قیر رانه جوړ کړو بیا مې دغه للیږي که نه زه ته ورشه مړه زه لاړ شه سم نشته ده داجي د سره ما چې په 100% کې دومره پته ده که نه چې دا بیبي ما سره روغه نه کړي دغه ډېر چینجنه ده د هغې دې اخلاقو پسې مزه نو والې بیا نه چې په پردي کور کې ته ته څه غواړې څه ته قمقه لږه هوښیاره نو زما خدمتونه څه شو نو تا له خدمت په دې کړې الله تا ولې خدمت په دې کړو هغه یارباشي چې ځو که نه او ما یې دا خدمت کوو نو چې یارباشي راغلم زما تپوس خو به یې کړو تپوس یې نه کړو ما چې بیا خپل حصه غوښته مړه داسې کار وکړه زما څه کار دی که نه او ته خامخا چې لاړ شم بیبي ته ښه نن دې منم داجي نن به ورشم ځه نن سهار دا خبره نه غورځم که نه خو تا ته به پته ولګي چې څه یې راسره وکړل ځه داسې لاړم او دا څه کار دی یار دا خو بیخي خبره مني نه دا اوس ته وګوره 2 ورځو نه زه زرینې که لاړم او زما لونډانو چیلۍ په کور کې سړېل تفریقي دي کور یې راله غوجل کړی دی دا اوس څه دي یو ډیران پچې جمع شوي های های شابس په خپل کور کې ورونه وښئ راځئ چنډاګانو پردی کور خو نه دی چې ور وښئ یم خپل کورو اوس مې نه دي تا چې راته پردي جوړ کړي دي بوډغې سلام علیکم الو علیکم نه ته رالې څنګه په کومو سترګو زما کور ته رالې بیخي هغه یا کفتېدلې ده اوس زما د کوره بار شه ما خو درته خیال نه وګنې تا ما نه قدم نه شو کېښودی زم نه راتلم خو داجي مجبوره کړم دې ستا کور کې معقول شه الله دې د سره رام وله زما کور کې ته د کرۍ په کورونو کې زما نه څه غواړې خمقلې بلا ما ته ګوره چې دلته راسره ومه نو د ګرنګ دې راپرېږي ما به خدمت کوو او چې د نټلي مه که نه کورنۍ غونجاخي ځنه جوړ شوي دي دې ګمګورو ته دې وګوره دې سر ته دې وګوره اول ځان ته وګوره په رنګ پورې ډوډۍ نه خوړلی کېږي ته سپین اوس ما ته پیغورونه کې سړیتوب پکارېږي او هغه تا کې نشته نو تاسو کې داسې سړیتوب دی مېلمه چې راشي خلک ورته داسې خبرې کوي چې په جادو یې وخه کبر مه کوئ کبرجنو خدای به راباندې ازمکه راولټه کړي مېلمه د مېلمه په ځای کښېني ته خو د کوربه په رنګ پیسې غواړې په کورونو کې ته مېلمه نو چې ته خو مېلمه نه هسې ته پرېږدي که نه په کوڅه کې ورته دغسې ولاړې او ته ورته داسې وکړې چې داسې وغپې که نه نو په دغه کوڅه یې وشاړي دا د دې غپېدلې ګناه ده چې ته کور ته رادننه کړې ګینې دا ورځ به نه راتله د اوښ مثال دی دی خپې له مې ځای درکړو ټول رادننه شوې کور ته که ما ته په لومبۍ ورځ چړلې وې تا به نن یې نه غوښتې ته خو بس وایم دغه داجي مجبوره کوي لاړ شي هغه بیبي سره چې روغ وکړه بیبي سره بیبي کوم ده په بیبي چې خدای زموږ ډکه کړي بیبیګانې نن سبا الله نشته دې په تا ډکه کړي د دادا هغه سر دې مراد چې ستا د داجي سر دې مراد چې مه کوه بیبي جنو ماړه ما ته داجي ته مې ښه وې چې مه مې لېږه د دې خلکو ما ته پته لګي په دې طرف بیا رانشي خدای دې ما ډرا نیولي خو داجي ته وایم چې بیا مې ډرو نه لېږي بیرته دا ټوله مې داسې وای